پوښتنه دا ده چې آیا فامیلي کیسونه هم بند دي که نه؟ آیا هغه کسان چې سپانسر شوي دي د هغوی کیسونه روان دي که هغه هم بند دي؟ ډېرو کسانو دا پوښتنه کړې ده چې په دې ویډیو کې به ورته ځواب ووایو. سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د ډسمبر 28 2015 کال په دغه ویډیو کې غواړم ستاسو ځینو پوښتنو ته ځوابونه درکړم چې د امریکا د کیسونو په اړه دي. ډېرو هیوادوالو له موږ سره ټلیفوني اړیکې نیولې وې او یا هم پیغامونه راته پرېښي وو. یوه پوښتنه چې ډېرو کسانو پوښتلې هغه دا ده چې آیا د سپانسر کیسونه بند دي او که خلاص دي، یا فامیلي کیسو باندې کار روان ده او که نه. د دوی د پوښتنې هدف دا ده هر هغه څوک چې د امریکا تابعیت لري یا د امریکا پاسپورت لري، که چیرته هغوی خپل والدینو ته یا مور یا پلار ته درخواست د ویزې کړی، یا خپل بچانو ته چې عمرونه له 21 کالو څخه ټیټ وي د هغو لپاره درخواست د ویزې کړی، یا همدارنګه که چیرته خپل خاوند یا خپل مېرمنې ته درخواست د ویزې کړی، نو آیا په اوسنیو شرایطو کې هغوی ته ویزې ورکوي او که نه؟ او یا آیا په اوسنیو شرایطو کې د هغوی په کیسو باندې کار روان ده که هغه کیسونه هم بند دي؟ ډیره ښه پوښتنه ده. که چیرته د امریکا سټیزن یا څوک چې د امریکا تابعیت لري یا د امریکا پاسپورت لري، که چیرته هغه خپل مور او پلار ته درخواست کړی چې مور او پلار افغانان وي، یا خپل بچانو ته درخواست کړی چې د بچان افغانان وي، یا خپل خاوند یا مېرمن ته درخواست کړی چې هغوی افغانان وي، نو بدبختانه هغوی ته په اوسنیو شرایطو کې ویزې نه ورکوي او په اوسنیو شرایطو کې د هغوی په کیسو باندې کار نه ده روان، بند ده. ځکه د نومبر په 28 نیټه باندې د امریکا رئیس جمهور اعلان وکړ چې د ټول افغان وګړو مهاجرتي او غیر مهاجرتي کیسونه به تر یو نامعلومې مودې پورې درایي او کار به پې نه کوي. نو معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته په دغه کیسو باندې دوباره کار شروع کیږي. البته د یادونې وړ ده چې د امریکا رئیس جمهور یو نوی فرمان هم صادر کړی ده. د ډسمبر په 14 نیټه په دغه فرمان کې راغلی دی چې دا فرمان به د جنوري په اول تاریخ 2026 کال کې پلی کیږي. دغه نوي فرمان کې په افغان وګړو یو ځل بیا د سفر بندیز لګولی دی. یوازې هغه کسان چې د امریکا له دولت سره کار کړی یا د SIV کیسونه لري هغوی تر استثنا دي. نور له دې نه مخکې څوک چې د امریکا پاسپورت درلود هغوی هم تر استثنا و، خو په دې نوي بندیز کې بدبختانه هغوی تر استثنا نه دي او هغوی هم په دغه ټراول بین کې شامل دي. مطلب دا که چیرته څوک د امریکا سټیزن وي یا د امریکا پاسپورت ولري، که چیرته هغه خپل خاوند یا خپل مېرمن یا هغه بچانو ته چې عمرونه له 21 کالو څخه ټیټ وي درخواست د ویزې ورته وکړي، اپلیکیشن یې مخکې ځي، کیدای شي اپروف سي، اما ویزه ورته نه ورکوي تر هغو چې په پالیسي کې تغییر رانسي او یا هم د حکومت وخت پوره سي او بل حکومت راسي او هغه دغه ټراول بین چې ده یا د سفر بندي چې ده دا له منځه یوسي. امید ده چې ستاسو پوښتنه ځواب سوي وي. البته په یاد ولرئ چې تاسو اوس هم کولی سئ چې د امیګریشن لپاره درخواست وکړئ، که چیرته د ګرین کارت لپاره درخواست کوئ یا هم د امریکا د تابعیت لپاره درخواست کوئ، د ورک پرمیټ لپاره درخواست کوئ، یا د خپل د فامیل د غړو لپاره درخواست کوئ چې اوس په افغانستان کې دي یا په نورو هیوادونو کې تاسو درخواست کولی سئ. درخواست نه ده بند سوی، صرف د ویزې ورکول بند سوي دي او د په کیسونو باندې کار کول بند سوي دي تر یو نامعلومې مودې پورې، تر څو دوی یو سیستم رامنځته کړي تر څو وکولی سي افغانان په صحیح طریقې سره وڅېړي له دې نه مخکې چې ګرین کارت ورکړي او یا ورته ویزه ورکړي. مننه.